کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم په لمیټ کلاس باندې کار کوم چې موږ چې کوو ریزلټ محدودو یا نتیجه محدودو یا محدودو کلامونو ته یا محدودو روز ته یا ریکارډونو ته چې مثلا څنګه موږ ریکارډز ته نتیجه یا ریزلټ چې کوو محدود کوو. راځم لومړی ورته وایم چې select all from student. مثلا دا مې ولیکو چې from student دا چې کوم رن کوم. مثلا دا اوس ماته راغی. اوس دلته ورته وایم چې لمیټ کلاس استعمالوم چې لمیټ کلاس استعمالوم. لمیټ څو ته 3. مثلا ماته به دا یوازې 3 ریکارډونه یا 3 روز را څرګند کړي. مثلا که دلته متوجه شئ چې 3 رایې ماته را څرګند کړه. که دا زیاتره موږ په هغه وختونو کې استعمالوو کله چې موږ یا ورته وایو چې ټاپ سیلر یا ټاپ کسټمر مثلا په یو ډیټا کې چې هغه خلک چې مثلا زیات شی نه اخیستي د اماونټ په حساب باندې یا د کوانټیټي په حساب باندې نمبر فیلډ کې موږ دا چې کوو استعمالوو. تاسې کولی شئ چې مختلفو کارونو لپاره استعمال کړئ. خو دلته مثلا زه ورته چې ټاپ 3 راته راوښیوه چې مثلا چا فرض کې دا سټوډنټ آی ډي چې دا اماونټ دی چې دوی د یو کمپنۍ نه څه اخیستي دي. راځم دلته ورته وایم چې په دې کې ورته وایم چې order by student ID. order by student ID. کله چې زه دلته وایم چې order by student ID ورته وایم چې descending دا زه چې کوم رن کوم ورته وایم چې descending. ګوره اوس مثال په دې باندې ټاپ په دې کې چې دی 19 او 18. نو دا مثال څنګه تاسو په ټاپ 3 ریکارډونه راواخلئ یا په بیس آن سلري چې مثال څوک ډېر جګ معاش اخلي یا تنخواه اخلي چې مثال هغه 3 کسان یا راته 15 کسان وښیوه. دا نمبر تاسو چې کولی شئ چینج کولی شئ. چینج یې کوئ. مثال زه ورته وایم چې 15 کسان راته راوښیوه. مثال 15 په دې شکل سره ورته وایم چې رن کوئري رن کوم. بیا ګوره ټاپ 15 د آی ډي په حساب باندې تاسو کولی د سلري په حساب باندې تاسو کولی شئ چې مثال چا یو جنسونه د یو کمپنۍ نه اخلي په هغې حساب باندې تاسو کولی شئ چې کوم جنس زیات خرڅېږي مثال په هغه حساب باندې څومره دغه جنس زیات خرڅ شوی دی د کوانټیټي په حساب باندې مثال چې کوئ ریکارډ یا نتیجه ریزلټ کوي او دلته تاسو را څرګند کړئ چې دغه 3 کسه یا 4 کسه 10 کسه مثال زموږ ټاپ کسټمر دی چې مثال د ټاپ یا په دې یو دفتر کې دا کسان چې دي مثال ټول نه زیاته تنخواه اخلي یا سلري اخلي. نو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ مختلفو شیانو لپاره. او دلته زه مقصد تاسو ته دغه هغه طریقه مې در وښوده چې مثلا څنګه تاسو لمیټ کلاس استعمال کړئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.